د الحاج ملا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والحمد لله رب العالمین. زما ډېرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مقدسو آیاتو کې دا مسله ذکر کوي، الهاکم التکاثر. الله وایي مشغوله کړي یاست تاسو ډېروالی د مالو، چې سړی په دې باندې مصروف او مشغول وي چې مال پر څه رقم ډېر کړي. مالوال د مال ډېروالی او د دې باندې اخته کېدل تر داسې وخته پورې تاسو مصروف او مشغول کاست. الله وایي حتی زرتم المقابر، چې تاسو نږدې سواست ودې ته، حاضر سواست و مقبرې ته، ادرې ته چې سړی ورسېږي نو باره هغه د مال خبرې پاتې، هغه د مال حالات دا د سړي صفات. ډېر خلک هم دا کوشش کوي چې تر داسې وخته پورې د مال و دولت کوشش وکړي، د دنیا په ارتباط باندې یا د مال د مصروفیت په ارتباط باندې یوه خو حلاله نفقه ده چې حلال سړی ګټي، حلال سړی خوري. دا خو سلسلوار موږ د دې بیان راوکړي چې الله و پیغمبرانو ته هم دا فرمایي یا ایها الرسل کلوا من طیبات. الله رب العزت و پیغمبر ته وایي چې تاسو خورئ د پاکونه، وعملوا صالحا او عمل د نیکۍ کوئ. حلال مال ګټل، حلال مال خوړل دا خو عبادت دی که سړی حلاله نفقه کوي. دوهم حرام خوړل، حرام ګټل، دا هم سلسلوار دا بیان تیر شو. حرام دومره ناروا دي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت نقل کی، کم سړی چې په حرام باندې د حرام یوه ګوله، یوه روپۍ، یو درهم د حرام مال وخوري، د کمې غوښې نش او نما چې الله په حرامو باندې وسوه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي د دغې غوښې سره مناسب بیا د جهنم اور دی. د دغې غوښې سوځل بیا د جهنم په اور باندې. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم څوک چې د حرام خوري، حرام مستعملوي، د دغه سړي چې یوه ګوله حرامه ډوډۍ ونسته ولاړه شي، پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي 40 ورځې الله د دغه سړي نه نفلي عبادت نه فرضي عبادت یو لا هم الله نه کوي. اوس حرامو کې رشوت دی، په حرامو کې سود دی، په حرامو کې غلا ده، په حرامو کې غصب دی، دا ټول په دې حرامو کې را روان دي. په حرامو کې چل و دوکه ده. دویم لمبر شي په اول لمبر شي په قسم باندې خرڅول حرام دی، دا حرام دی دا شي. اوس د رشوت ورکوونکي په باب له رسول الله فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی چې رشوت ورکوي، هغه سړی چې رشوت اخلي،
هغه سړی چې دا لین دین د راشي و مرتشي مابین کې برابري دا در سره د خدای په لعنت اخته لعنت د خدای دی پر دې باندې. اوس پیغمبر علیه السلام په صفاتو کې وایي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې وینا ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وویل هغه به بیا هغه یي. همدا زموږ ایمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وینا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یوه نوعه د ګناه سود دی. سود څوک ربا په عربي کې ورته وایي، پښتو کې ورته سود وایي. 1 روپۍ په 2 روپو ورکول، 1 من خورما په 2 منو خورما باندې اخیستل، داسې غنم 1 من په 2 باندې اخیستل، داسې نور داسې سامانونه پیسې ورکول، بل شی ورکول. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم سړی 1 ګوله د سود ډوډۍ وخوري، 1 ګوله دا تر 40 واره زنا بدتره ده چې سړی د بل د ښځې سره کوي. 40 واره زنا 1 ګوله ډوډۍ. د حرام مال خو همدا حال و چې موږ ذکر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم سړی چې سود 1 ګوله نسته شوه چې 1 ګوله د سود خور ډوډۍ وخوري، دغه سړي دغه ګناه دومره زیاته ده لکه په مکه مکرمه کې چې د خپلې مور سره زنا کوي. اوس خلک موږ وینو ښه ځوانان دي، ښه مسلمانان ځان ورته وایي، بیا هم سود کوي. چې پوښتنه وځینې وکړي محدثین حضرات وایي د مور سره زنا کول خو خلک نه کوي، اما سود په پیخر خلک کوي. دا وایي دا د دې په خاطر باندې د سود یو رواج راغلی. یو شی چې یار په یو علاقه کې رواج شي، د مور د زنا رواج نه دی راغلی، الله دې نه راوړي. که چیرې رالی بیا به د مور زنا هم دقې خلک کوي، هېڅ باس به غوږ بلا نه پرګروي. او راځي دا وخت دا یاد ساتئ، ښه په 2 غوږو یې واورئ. دا ای به په سترګو ورته ګوري، سړی به په د سرای سره د باندې د خپلې مور سره زنا کوي. دا نور خلک به ورته ګوري، صرف دغه نه به ورته وایي چې بې شرمه بې حیا د روډه څخه لږ اخواته کول خو به دې. دا رسول الله وایي داسې زمانه به راځي، داسې وخت به راځي. او دا به نو څوک کوي؟ دا به دغه خلک کوي، دا د آخرې زمانې امت. داسې وخت به راځي، داسې زمانه به راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه په لار تېرېدونکی سړی به دی نه ورته وایي چې مه کوه، دا ولې کوې، دا خو ګناه. صرف دغه نه به ورته وایي چې ظالمه د لارې څخه لږ چپه ده، یار دې مور ده بیا دې په لار کې درولې ده، بیا ورسره زنا کوي. دغه به نو هغه غټ سړی یې که نه دا نور خو به غوږ لا نه خوځوي چې دغه به ورته کوي. زموږ د زمانې جاج واخلي، زموږ د زمانې حال واخلي. دا زموږ په زمانه کې که اوس سړی راګوري نو تقریبا تاسو دا یو 5 پتمن مسلمانان، عزتمن مسلمانان چې هغه پر خپل قریب باندې سر قرباني، پر خپل هغه غیرت باندې ځان قرباني، هغه مشمېري. تاسو د عامو یونیورسټۍ جاج واخلي، د عامو کالجونو جاج واخلي، د عامو حکومتي ادارو جاج واخلي، د عامو ځایو جاج واخلي. په دې کې یو هلک 2 نجونې ورسره پر څنګ ناست، دغه هلک د بل د خویندو سره داسې غږېږي هر څه ورسره وایي. د ده خور د هلته مخامخ واده ته ناسته، بیا د ده نورو هلکانو سره د غږ غږېږي لکه دی هېڅ غیرت نه لري. داسې نه ده چې دی به نو د بل د خویندو د لونو سره غږېږي، د ده د خویندو د لونو سره به نو بیا بل څوک نه غږېږي. کېدی نه شي. که دی یونیورسټۍ کالج ته ځي نو د ده خور هم روانه ده، د ده لور هم روانه ده، هغه هم ځي. دی به د بل په خورو په لور کار لري، د ده په خورو په لور به بل څوک کار. دا کېدی نه شي، هېڅ غیرت نه وي. او دواړه ورورو خور دا دواړه مازدیګر را روان دي، کالج و د یونیورسټۍ سره دي، هېڅ باک نه سره.
چې هر څه سره کوي بس خور هم وایي دی مې وکړه دی مې وکړه دی ورور هم ورته وایي دی مې وکړه دی مې وکړه دی دغه حال دی د زمانې دغه رقم نو چې په خور بد نه وړي بیا خو په مور هم بد نه وړي هغه نور قریبان خو هاخوا ته چې ورېنداره د فلانی دي وروستانه هاخوا ته دا زمانه دا قرار په قرار باندې نن یې په لور بد نه یو سبا یې په خور بد نه یو بله ورځ په بل باندې آخر دغه ضمانت راځي چې په مور هم بد نه هیڅ بد هیڅ پاک دغه یې حالت دی دا د څه شي تاوان دا تاوان موږ ته دغې مردارې دنیا پیش کړی دی دوریات یو سړي په ذهن کې دغه مسله ورغلې ده که زما لور په کالج کې یا په یونیورسټي کې سبق ونه وایي زه د لوږې مرم که زما زوی هلته ولاړ نه تاسو جاج واخلئ دا غلطه مفکوره ده دا یوه پوچه عقیده ده دا یوه کمزورې او فاسده مفکوره ده بعضې خلک وایي که زموږ د کور ښځې ولاړې نه نو سبا به په اسپتالو کې اپریشنونه څوک ورکوي ستا غیرت دا برداشتوي چې ستا کوروالا دې ونر ډاکټر ته پته وي دا دې هغه بیا اپریشن زه وایم چې راسه سوچ وکړه ستا په ښار کې په سلو کې 2 زنانه ډاکټران 8 نوي نارینه ډاکټران دي بیا هم ښځې و نارینه ډاکټر ته ځي ولې بیا هم په هر اسپتال کې تاسو ورځئ د زنانه اپریشن نارینه کوي ولې دا خو تا دغه نیت کړی و دا نیت چې فاسد دی د خدای د طرفه څه د هغه لوی ذات د طرفه څه چې تا ته څه مقرر دي د رزق ولا کې یا په یونیورسټۍ ولا کې یا په کالج ولا کې یا په بل شي ذره زیات کړي زیاتېږي ستا په ذهن کې دا ده چې پیسې به راوړي نور دې په حاشي هر څونه چې دوهم زه وایم چې د شریعت مقدسه خو دا اصطلاح ده دا اجازه ده که زنانه داسې مریضه شي چې د نارینه طبیب او ډاکټر ضرورت وي زنانه ورته ورکړی شي په پرده کې مسلمان ډاکټر اما ولیکن خو پر دې سربیره باندې تا ته په ذهن کې دا درغلي دي چې دا یونیورسټۍ ته ولاړ شي نو زنانه ډاکټره به راووځي زنانه ډاکټره نه راوځي یاد وساته که ټولې د دنیا ښځې ډاکټرانې هم شي ټولې د دنیا ښځې دا عمل حرام دی دا پیسې تا ته حرامې دي دا تنخوا تا ته حرامه ده دغه کار او کسب تا ته حرام دی دغه جوړښت نه راوړي د پیغمبر علیه صلات وسلام په زمانه کې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې د حضرت علی مرتضی په زمانه کې ولې ښځه ډاکټره نه وه هغه وخت کې مریضونه نه وه ته دا ودروه د مځکې پر سر زنانه ډاکټره چې ګر سره دې نه په هغه ګړي به مرضونه الله در باندې ستا پر غیرت الله ستا سره فیصله کوي خدای به دا مرضونه ورکوي که تا در کور په دغې ناپرده کې زنانه راوایسته الله به پر تا باندې د یو مرض پر ځای 300 مرضه خلکو چې د علاج چم نه ورځي نه نر په پوهېږي نه ښځې په پوهېږي دا ولې دا زموږ دغه شریر عمل دغه فتنه انګیز عمل چې موږ نارینه و زنانه په کالج یونیورسټۍ کې په وزارتو کې په هر ځای کې سره علاقه بې حجابه نارینه هم بې مهاره دي زنانه هم بې مهاره پیغلانې ښځې دي د خلکو په کورونه نه وځي هسې وایي واکسین په نامه باندې اوسئ ته پر ما دونه مین وې تا زما سره دونه مینه ده چې زما زوی فالج ونه وي زما لور فالج ونه وي که چې زما سره مینه ده زما د اسلامي غیرت زما د اسلامي عنعناتو خیال وساته زما اسلامي عنعنات تا ته دا اجازه نه درکوي د زما خیال ساتي زما د قرآن خیال نه ساتي عجبه خبره زما خیال ساتي زما د پیغمبر خیال نه ساتي خو بیله خبره هغه شی چې زما د کتاب سره چې ما ایمان پر راوړی دی هغه ټکر وي هغه ته زه عقیده در سره نه لرم
هغه شی چې زما د پیغمبر د وینا سره ټکر وي هغه ته زه عقیده نه لرم. هغه د جوړښت شی نه دی، هغه د شوالي شی ګر سره دی نه، هغه ته خو زما عقیده نه. هغه شی چې زما د کتاب سره ټکر نه دی، زما د پیغمبر د وینا سره ټکر نه دی، هغه شی ته زما عقیده ده. چې زما پیغمبر ماته وایي هغه وکړه، هغه ته زما عقیده ده. چې زما رب و ماته وایي دا وکړه، هغه ته زما عقیده ده، پر هغه زما ایمان دی. دا خو زما د عقیدې سره ټکر کار. بیا هم خلک په دې خوشحاله دي، ډېر داسې خوشحاله، مال لا مال وي چې داسې پیسې مې وګټلې، په دې طریقه مې وګټلې، د شادۍ د لور تنخواه دي، د شادۍ د زوی د کالج تنخواه دي، په دې خلک خوشحاله شوي. دا مردارې پیسې چې تاله راوړي دا به ورسره 300 مرضه کور ته درته راوړي. دا به مرضونه هم راوړي، دا قانون. بیا به د مرضو د دې علاج چل ډاکټران هم اریان دي چې وکړمه څه، ملایان هم اریان دي چې وکړمه څه، هغه نوکي هوښیاران او سپین ږیري خلک دا هم اریان دي، ځوانه طبقه هم اریانه ده، هر یو په خپل حال کې اریان پاته دي چې خدایه څه وکړمه، دا اوس څنګه حال شو. ګرد د په حیرت کې حیرت، ځان ته متوجه شه، په خپله ګریوان کې سر ټیټ که چې یا الله چې ته راضي کېږې هغه کوم، چې ستا پیغمبر راته وایي هغه کوم، چې ستا پیغمبر وایي مه کوه ولکې وکړه. بس خپله به هریانتوب ساتو، خپله به دا شوالی راځي مابین. حضرت موسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی، په دشته کې را روان دی، په دا غاښ باندې یې درس، په غاښ باندې یې درس. زموږ چې کله په غاښ درد سي، په سر درد سي، په